مالګه د هر موسم د خوړو د خوند او مزې لپاره اړینه ماده ده. له دې سربیره د خوړو او سبزي د روغ ساتلو لپاره هم ترې ګټه پورته کیږي. هغه خواړه چې په مالګې ککړ شي باکتریا نه وررسیږي. د مالګې استفادې په اړه په وروستیو کلونو کې ضد او نقیص معلومات وړاندې شوي. ډیری خلک د انسان روغتیا په زیان بولي، یو شمېر نورې بیا د روغتیا لپاره اړینه ګڼي. امریکا کې د روغتیا یو لارښود د انسان لپاره د ورځې 2.3 ګرامه سوډیم استفادې وړاندیز کوي، په داسې حال کې چې په مالګه کې 40% سوډیم دی. په 80 ګرامه کې د مالګې پاتې 80% له کالوري څخه جوړه ده. مالګه د انسان په بدن کې خورا مهم رول لري. د مالګې زیات استعمال د معدې سرطان پیدا کوي. د زیاتې مالګې کارول د وینې د لوړ فشار او د وزن زیاتېدو لامل هم کیږي. ګڼو څېړونکو داسې شواهد موندلي چې ښایي د زیاتې مالګې استفاده د معدې د سرطان ناروغۍ زیاتوي. د زیاتې مالګې کارول په بدن کې د داسې یو باکتریا رامنځته کېدو لامل کیږي چې د معدې د سرطان اصلي لامل ګڼل کیږي. په 2011 کې چې یوه څېړنه په 1000 ګډونوالو ترسره شوه، موندل شوي چې د زیاتې مالګې کارول د معدې د سرطان اصلي لامل دی. یوه بله جلا څېړنه چې له 2.5 لکو په زیاتو ګډونوالو ترسره شوې وه، ښایي چې هغوی زیاته مالګه کاروي نسبت هغو ته چې کمه مالګه خوري. د معدې په سرطاني د اخته کېدو چانس 80% زیات دی. مالګه د وینې لوړ فشار او د زړه ناروغۍ لامل هم کیږي. د مالګې کم اندازه کارول د هغوی لپاره خورا اړینه ده چې د وینې لوړ فشار لري. یوه څېړنه چې په 3230 کسانو ترسره شوې ښایي هغوی چې د وینې لوړ فشار لري د مالګې د کموالي سره د وینې لوړ فشار کمیږي. له دې برسیره د مالګې کموالي سره د زړه په ناروغیو د اخته کېدو احتمال هم کمیږي. خو ځینې نورې څېړنې بیا وایي چې مالګه او د زړه ناروغۍ نیغ په نیغه سره اړیکه هم لري. اما بې له شکه چې د زړه ناروغۍ او د مالګې زیات کارول سره اړیکه لري، خو د اغېزې کچه یې له یو شخص څخه بل شخص ته توپیر لري. همدارنګه مالګه وزن هم زیاتوي. د مالګې زیات کارول په ځوانانو کې د وزن د زیاتېدو لامل هم کیږي. د څېړنو پایلو دا هم موندلي چې مالګه باید په مناسب اندازه وکارول شي. د زیاتې مالګې کارول لکه څنګه مو چې وویلې د زړه د وینې د لوړ فشار، د معدې د ناروغۍ ترڅنګ د وزن د زیاتېدو لامل هم کیږي. له مناسبې اندازې بیا د کمې مالګې کارول د وینې غوړ زیاتوي او په وینه کې د وینې کلسترول کچه هم زیاتوي. له دې برسیره د کمې مالګې له امله د شکر د ناروغۍ احتمال هم رامنځته کیږي. سردرد، ګنګستوب او د وجود سستي هم د کمې مالګې لامل دی.